بسم الله الرحمن الرحیم. د نهم ټولګي د ریاضي مضمون 11 درس د دایرې د مماسي زاویې په اړه دی. په دې درس کې به تشریح کیږي چې د دایرې مماسي زاویه څه ډول زاویه ده. وی شکل ته پام وکړئ. د هغو مستقیمو کرښو چې د تیتا زاویه یې جوړه کړې، یعنی دغه کرښه او دغه کرښه، د دوی نومونه واخلئ او ووایئ چې د تیتا د زاویې رأس چیرته دی. اول خو دغه کرښه چې تاسو وینئ د دایرې د محیط دوې برخې سره وصل کړي، دا د دایرې وتر دی. بیا دغه بله کرښه چې تاسو وینئ د دایرې سره یوه نقطه کې په تماس کې دی، نو دا مماس دی، د مماس کرښه. او بله خبر دا چې د تیتا زاویې رأس چیرته دی. نو تاسو وګورئ د تیتا زاویې رأس په حقیقت کې د دایرې په محیط باندې پروت دی، د دغو دواړو کرښو د تماس په نقطه کې پروت دی. مماسي زاویې تعریف: هغه زاویه ده چې یوه زله یې په دایره مماس ده، دغه ده. دویمه زله یې د دایرې وتر دی، دغه دی. او رأس یې د تماس په ټکي کې پروت دی. د دغو دواړو کرښو د تماس ټکی چیرې دی؟ دغه دی. او د دې دایرې رأس په همدغه تماس په ټکي کې پروت دی. نو دا مماسي زاویه ده. هغه زاویه چې یوه زله یې د دایرې وتر وي، بله زله یې د دایرې سره مماس وي، او رأس یې د دې دواړو کرښو د تماس په ټکي کې پروت وي، هغې ته مماسي زاویه وي. لکه دغه د تیتا زاویه یوه مماسي زاویه ده. فعالیت ته متوجه شئ. په فعالیت کې وي د سی صفر شپږ، سی او شپږ دی ده په حقیقت کې. سی او شپږ زاویه رسم کوي، یعنې داسې یوه دایره رسم کوي چې مرکز یې او وي او شعاع یې شپږ وي. یعنې دغه چې دی سی سرکل دایره معنا ورکوي، د او مرکز او د شپږ چې دی دا شعاع ښیي د دایرې. یعنې داسې یوه دایره رسم کوي چې مرکز یې او وي او شعاع یې شپږ وي. شپږ واحده، شپږ سانتي متره، شپږ ملي متره، هر څو کیدای شي. ښه، نو داسې یوه دایره به رسم کړو. تاسو داسې فکر وکړئ دا داسې یوه دایره ده چې مرکز یې او دی او شعاع یې شپږ واحده ده. وی په دې دایره کې یوه مماسي زاویه د سی ټي پي رسم کړئ. یوه مماسي زاویه زه رسموم، ورته متوجه شئ. داسې یوه زاویه چې یوه زله یې د دایرې وتر وي او بله زله یې د دایرې سره مماس وي. په حقیقت کې دغه زاویه موږ مماسي زاویه بللی شو. او وی د سی ټي پي په نوم یې ونوموئ. دی سی، دی پي او دغه یې ټي. د دایرې د وتر انجامونه، یعنې د پي ټي د وتر انجامونه د مرکز څخه ونښلوئ. دا هم د مرکز څخه نښلوو، ورته وګورئ. او دا هم د مرکز څخه نښلوو. وی دلته یو مثلث منځته رسي. څه خله مثلث دی؟ دا په حقیقت کې چې صحیح اندازه شي دا یو متساوي ساقین مثلث دی. دغه ساق یې یا دغه زله یې د دغه زلې سره مساوي ده. د دوې زلې سره څه خلی دي؟ مساوي دي. متساوي ساقین مثلث دی. بیا وی د دایرې له مرکز څخه پر وتر یو عمود رسم کړئ. دا د دایرې مرکز دی، په وتر یو عمود رسم کړئ. په خطکش باندې تاسو په سمه توګه رسمولی شئ. دا د یو عمود هم رسم کړه. وی د ټي او پي مرکزي زاویه، یعنې دغه دا او دی، دغه زاویه ښیي. ګورئ دا زاویه او د پي ټي سي زاویه، دغه مماسي زاویه یو د بل سره څه اړیکې لري؟ دا به په ننني درس کې تشریح شي. که چیرې موږ اندازه کړو، دغه مرکزي زاویه اندازه کړو، د دې اندازه به لاسته راوړو. دغه قوس چې دی مخامخ قوس دا د مرکزي زاویې سره مساوي دی. او بیا چې دغه اندازه کړو د مماسي زاویه، وبه ګورو چې د مماسي زاویه د دغه مخامخ قوس نیمایي ده. اوس راځو قضیه ده. په قضیه کې وایي په یوه دایره کې مماسي زاویه د مماسي زاویې پراخوالی د هغې د مخامخ قوس نیمایي دی.
یعنې څه؟ یعنې دا چې دغه یوه مماسي زاویه ده، تاسو ورته متوجه شئ. که زه یوه مماسي زاویه رسم کړم، دغه مماسي زاویه چې کومه ده، دا مماسي زاویه د دغو خپل مخامخ قوس یې نیمایي ده. یعنې که د قوس یې 80 درجې وي، د خپله زاویه څو درجې ده؟ 30 درجې ده. نو دا قضیه ده چې په یوه دایره کې د مماسي زاویې پراخوالی د هغې د مخامخ قوس نیمایي دی. ثبوت یې کړی، ورته وګورئ. د OHT قایم الزاویه مثلث، یعنې کوم مثلث؟ دغه مثلث OHT مثلث. او د OTC قایم الزاویه، OTC قایم الزاویه چیرې؟ دغه OTC قایم الزاویه ده. دغه د OTC قایم الزاویه. دې څخه لیکای شو، څه شی لیکای شو؟ ورته متوجه شئ. دې څخه داسې لیکای شو چې درېیمه زاویه او اوله زاویه چې څه جمع یې کې 90 درجې کېږي. ولې؟ ځکه چې دغه زاویه چې تاسو وینئ دا 90 درجې ده، او د یوه مثلث د ټولو داخلي زاویو مجموعه یو سل اتیا ده. دا چې 90 درجې شوه، نو دا باید 45 شي، دا هم 45 شي، چې دا دواړه هم جمع کړي 90 شي. 90 جمع 90 یو سل اتیا. نو دغه چې ده جمع یې د دوی سره چې کې 90 درجې کېږي. ښه، په دې خو پوه شوو. بله خبر ده چې دغه زاویه موږ وښوده د PTC زاویه، PTC نه بلکې OTC. دغه زاویه دا هم 90 درجې ده. نو له بل طرفه لیکای شو چې درېیمه زاویه جمع څلورمه زاویه هم 90 درجې کېږي. دا په نظر کې ونیسئ. اوس راشئ، د مساواتو یو طرف چې مساوي شي ورسه، بل طرف یې څنګه دی؟ بل طرف یې مساوي دی څه؟ نو 3 جمع 1، دا 3 جمع 1 نه دي، درېیمه زاویه د زاویې نوم دی. د خپله 3 عدد نه دی، درېیمه زاویه ښیي. ښه، نو درېیمه زاویه جمع اوله زاویه مساوي کېږي د درېیمې زاویې جمع څلورمې زاویې سره. درېیمه زاویه جمع اوله زاویه مساوي ده د درېیمې زاویې جمع څلورمې زاویې سره. ښه، نو درېیمه زاویه خو پوهېږو چې هغه یوه زاویه ده، مساوي ده. نو چې دا مساوي شوې او دلته مساوات لرو موږ، نو دغه زاویې هم څه کړي درسه؟ مساوي دي. نو چې مساوي دي موږ لیکلی شو چې څلورمه زاویه او اوله زاویه سره څه کړي دي؟ مساوي دي. تاسو متوجه شئ، په آخر کې بیا خپله پوهېږئ. تر اوسه فقط دغه متوجه اوسئ چې اوله زاویه او څلورمه زاویه مساوي شوې. یعنې څه؟ په شکل کې وګورئ، دغه زاویه او دا زاویه دا مساوي دي. صحیح ده؟ ښه، چې دا مساوي شوې، تاسو چې هېڅ بل شي ته فکر ونه کوئ، فقط دومره فکر وکئ چې دغه مرکزي زاویه ده که نه ده ټوله، او دا مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس څه خلی ده؟ مساوي ده که نه؟ ښه، نو د دغو مرکزي زاویې دغه نیمایي ده که نه ده؟ او د نیمایي د دغو مماسي زاویې سره مساوي شوه. نیمایي چې مساوي شوه، بسته یې څه خلی ده؟ بسته یې نیمایي ده که نه؟ او دغه هم ورسره مساوي دی، نو د دوم نیمایي ده. یعنې څه؟ یعنې دا چې دغه مماسي زاویه د خپل دغو مخامخ قوس نیمایي ده. ثبوت شو که نه شو ثبوت؟ ورته وګوره. اوله زاویه، دغه د اوله زاویه دا مساوي ده د څلورمې زاویې سره. څلورمه زاویه کومه ده؟ PTC. ښه، نو اوله زاویه مساوي ده د POT پر 2، یعنې دغه چې تقسیم په 2 کې د دغو سره مساوي ده. خو بیا ځو نو دا خو معلومداره ده چې دغه غونډه زاویه چې په 2 وویشي، یوه یې څه ده؟ اوله زاویه ده. دغه درته ښیم. د بل طرفه لرو چې خپله POT د PT قوس سره مساوي ده، یعنې دغه زاویه د دغو قوس سره مساوي ده. نو د POT په ځای PT لیکو. ښه، په نتیجه کې PTC
یعنې دغه مماسي زاویه، دغه زاویه چې تاسو وینئ دا زاویه چې ده د دغو خپل مخامخ قوس نیمایي ده. صحیح شو؟ پی ټي سي د پی ټي نیمایي ده، یعنی پی ټي سي مساوي ده پی ټي پر 2. ګوره یعنې که دغه قوس 80 درجې وي، دغه مماسي زاویه چې تاسو وینئ دا څو درجې ده؟ د 30 درجې ده. یعنې مماسي زاویې او د محیطي زاویې اندازه تقریبا یو شی راځي، ځکه د محیطي زاویې اندازه موږ ویلې وه چې د مخامخ قوس نیمایي ده، او د مماسي زاویې اندازه هم د مخامخ قوس نیمایي ده. دا د مماسي زاویې په اړه قضیه وه چې موږ ولوستله. د نن لپاره همدومره بس دی. هیله ده چې ګټور تمام شي. که فکر کوئ چې درسونه مفید دي، ګټور دي، نو خپل نور ملګري هم خبر کړئ. چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بل درسه مو په الله جل جلاله سپارم.